بسم الله الرحمن الرحیم. د الکايل هلايدونو نوم ایښودنه. په تیرو درسونو کې موږ د کاربن اتوم چې دی دا لومړنۍ، دویمې او درېمې ډلو کې په برخو کې په قسمونو کې ویشلی و چې ما سره لومړنۍ دی او دویمې دی او درېمې دی. په همدې اساس باندې موږ الکايل هلايدونه چې دا د کم کاربن سره نښتی دی، دا زموږ هیلوجن چې دی دا د کم کاربن سره نښتی دی، نو دې اساس باندې موږ الکايل هلايدونه چې دی دا ویشلی شو چې دا لومړنی دی او دا دویمې دی او دا درېمې. څلورمې الکايل هلايد موږ سره نه وي. مثال په توګه که موږ واخلو آر الکايل ګروپ دی، دا زموږ کاربن دی او د سره هیلوجن دی او دلته هم هایدروجن دی او دلته هم هایدروجن دی. نو دې ته موږ لومړنی یو، دې ته موږ چې یو لومړنی الکايل هلايد ورته یو او ښودل کېږي دا په یو باندې چې وړکې غوندې پاس د ډیګرې علامه یا صفر وړکې ولیکئ، دا لومړنی دی. او که موږ سی واخلو او دوه الکايل ګروپونه دا ورسره وصلي صحیح ده، او یو طرف ته هایدروجني او دلته هیلوجني، نو دې ته بیا موږ دویمې یو سیکنډري. کاربن هم دویمې دی او الکايل هلايد به هم تا سره څه شي دویمې شي. او سی که داسې چې کاربن درې کاربنونو سره وصلي نو هغې ته موږ ټرشري یو یا درېمې ټرشري او داسې ښودل کېږي. نو الکايل هلايدونه موږ سره لومړني، دویمي او همدارنګې درېمي. یو بل قسم الکايل هلايد شته دی چې هغه د میتایل سره وصلي. دا د میتایل سره وصل دی، دا د لومړني نه مخکته دی، ځکه لومړنی خو موږ داسې تعریفوو چې یو کاربن سره وصلي، نو میتایل کې داسې شی نشته دی چې هغه بل کاربن سره وصلي، بیا خو ایتایل جوړیږي. اوس راځو د دې نوم ایښودنه ته. دا خو موږ سره د الکايل هلايدونو درجه بندي شوه په لومړني، دویمي او درېمي کې. دې مثال که موږ واخلو، لومړني مثال به موږ سره شي لومړني الکايل هلايدونو. د دې مثال به موږ سره CH3 CH2 او هیلوجن، مثلا کلورین یا برومین یا ایوډین کاریوي، نو دا موږ سره لومړنی الکايل هلايد دی او دله به نوم هم داسې ورکوو. صحیح ده. نو نوم ایښودنه کې موږ څه کوو چې لږ توپیر لري د وفاق او د دې، چې موږ به اول د الکايل نوم اخلو په عادي نوم ایښودنه کې. عادي نوم ایښودنه کې لومړنی به ته د څه نوم اخلي؟ د الکايل نوم، او بیا چې دی IDE به یې علاوه کې د هیلوجن سره، لکه بروماید، فلوراید، کلوراید، آیوډاید. صحیح ده. نو CH3 CH2 نو د نوم ما سره دا څه دی؟ دا ایتایل دی، نو ته به ولیکې ایتایل کلوراید. او که ایوپاک نوم ته ښې، ایوپاک نوم، نو ته به ولیکې چې دا هیلوجن به مخکې سر له راولې کلورو ایتان. ایوپاک نوم یې څه دی؟ کلورو ایتان دی. او پخوانی نوم یې چې دی، کامن نوم یې چې دی، دا ایتایل کلوراید دی. صحیح ده. اوکې، نو موږ سره CH3 CH دلته هیلوجن دی او دلته CH3 دی. نو دا دغه الکايل ګروپ چې د آیسوپروپایل دی، نو ته به وایې چې آیسوپروپایل کلوراید.
او دا دویمي الکایل هلایډ دی. ځکه دا کم هیلوجن چې دی کم کاربن سره وصل دی خپله 2 کاربنو سره وصل دی. کوم کاربن سره چې دا وصل دی دا هیلوجن ځکه خپله 2 کاربنو سره وصل دی دا چې دی موږ سره دویمې دی او دا موږ سره لومړنی دی. اوس که چېرته داسې راشي چې CH3 او CH2 داسې راشي نو دا آیسوبیوټایل دی. هلکانو که د الکایل ګروپونو معاینه پوهېږئ نو مخکې په بلکل لومړي سر کې د دې درسونو پلیلیسټ کې تاسو وګورئ موږ الکایل ګروپونه هلته تشریح کړي دي. نو دا آیسوبیوټایل کلوراید دی، آیسوبیوټایل کلوراید دی ده او دا هم ستا سره څه دی لومړنی دی، لومړنی الکایل هلایډ دی. CH3 CH2 CH3 او CH3 او دلته ما سره ایوډین کو واخلو. نو دا کم کاربن چې کم ایوډین چې کم کاربن نښتی دی هغه دریمې دی. نو د ده نوم به شي موږ سره ټرشري پینټایل ایوډاید، ټرشري پینټایل iodide, tertiary pentyl iodide. همدارنګه CH2 ډبل بانډ CH ولته برومین دی. دې ته موږ وینایل بروماید یو او که داسې وی چې CH3 CH2 دوه ګونې اړیکه CH او CH2 او BR وي نو دې ته موږ ایلایل یو نو دا به وي ایلایل بروماید. او دې ته پروپینایل کلوراید هم وي، پروپینایل بروماید. او موږ سره دې ته ایتینایل بروماید هم وي، ایتینایل بروماید. یو کړیز کمپاوند وي دا سایکلوهکسان دی د سره برومو ته واچي په عادي نومښودنه کې دا سایکلوهکسایل بروماید دی، سایکلوهکسایل هکسان وکنه نو هغه الکایل جوړ شو سایکلوهکسایل بروماید. CH2 سیل نو CH2 ته موږ بنزایل یو صحیح ده، CH2 ته بنزین سره چې وصل دي ته موږ بنزایل یو نو بنزایل او کلورینو سره وصل دی نو کلوراید. او که داسې وي نو دې ته بیا بنزال کلوراید ویل کېدو، بنزال کلوراید.
او کو 3 هیلوجن CCl3 وي نو دې ته بنزو ټرایکلوراید ویل کیږي. نو دا موږ ټول عادي نوم ایښودنه کوو. دا خو بنزایل کلوراید شو او دلته نایترو ګروپ ما سره په پاره کې زه به یامه چې پارا نایترو بنزایل کلوراید او کو CH2 بیاري نو د ده نوم دی ایتایلین بروماید. ایتایلین بروماید او کله چې موږ سره داسې چې هیلوجن مي او هایدروکسل مي هغه ته هیلو هایدرین وایي ښه چې ما سره هیلوجن مي هایدروکسل ګروپ مي په مرکب کې هغه ته هیلو هایدرین وایي. هیلو هایدرین نو دا ایتایلین برومو هایدرین دی. ایتایلین برومو هایدرین